جنوب حائزه قرآن عظیم شان هم نشي ویلی، لمونځ خو نشي کړی، روژه نشي نیوی، خو قرآن عظیم شان تلاوت هم نشي کړی. احکام دا دي چې حیض په حال کې ښځه نه لمونځ کړی شي، نه روژه نیوی شي، نه تلاوت کړی شي، نه جومات ته داخلېدی شي، نه طواف په بیت الله باندې کړی شي، نه میړه سره نزدېکت کړی شي. جنوب هغه د جنابت په حال کې قرآن عظیم شان نشي ویلی. نور ذکرونه کړی شي، ښځه د حیض په حال کې نور ذکرونه کړی شي، خو په ذکر په باب کې قرآن عظیم شان نشي ویلی. ولې حضرت ابن عمر رضی الله عنهما وی چې پیغمبر علیه السلام وی حائزه او جنوب د قرآن عظیم شان هیڅ شی نه تلاوت کوي. دا بل روایت کې بیا حضرت ابن عمر رضی الله عنه وی چې نبی علیه السلام وی جنوب او حائزه به یو شی نه قرات کوي. دا د اکثر علماو د صحابه او د تابعین او د وروستنیو علماو د دغه ټولو رایه دا ده چې د حیض په حال کې به دا قرائت نه وي، لکه جنوب به د جنابت په حال کې قرائت نه وي. و نور ذکرونه تسبیح تحلیل نور ذکرونه جائز دي، هغه ویلی شي. دا خو الفاظ شو. د الفاظو په تعبیر کې د چې عبارت ویل عن نبی صلی الله علیه وسلم لا تقرأ الحائض، دا بل ځای کې لا یقرأ الجنوب، دا بل ځای کې لا تقرأ الحائض، د امزه مکسوره مکسوره ولې وي؟ تو در پوه شم اما تاسو وی ورپام وو دا عبارت ویلو ته اسی تاسو ورپام وو نکته ته مپام وو الساکن اذا حرک حرک بالکسر. ما مطلب دا ده شي ته باید پام وکړو، د عبارت چې عبارت وي یغ ته باید پام وکړو چې ولې داسې وویلې. تقرأو یقرأو تقرأو یقرأو خو مضارع صیغې دي، خو اخر کې خو زما ده، دا مکسور ولې وویلی شو؟ خو دغه ځای ته باید پام وکړو. بهر تقدیر دغه به تلاوت نه کوي، تلاوت به نه کوي دی د قرآن عظیم شان، نه جنوب نه حائزه. خو بعضې اهل ظواهر وی چې نه کړی شي. ولې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکر الله علی کل احیانه. ام المؤمنین وی نبی علیه السلام د الله ذکر په هر وخت کې کوه، او قرآن عظیم شان تلاوت ذکر ده که نه ده؟ چې ذکر ده خو ذکر خو په هر وخت کې کوه، چې ذکر په هر وخت کې کوه ده معنا اودس وکړه نه وکړه، د جنابت حال وکړه، د طهارت حال وکړه، په هر وخت کې کوه، نو معنا بیا ولې ده؟ لیکن ائمه اربعه دا وی چې نه، یو طرف ته خو صریح نص موجود ده، بل طرف ته حضرت علی صاحب نه تلاوت ته روایت ته هغه وی نبی علیه السلام د قرآن د تلاوت نه نه منې کوه، لیس الجنابه، لیس معنا د الا الجنابه، جنابت منې کوه، صریح نص موجود ده. نو چې صریح نص موجود شو، هغه حدیث کې به وزات تاویل کوه چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکر الله علی کل احیانه، یا ذکر قلبی تر مراد ده، یا دا معنا د خپل خپل وخت ذکر په خپل وخت کې کوه، بیت الخلاء چې ځې داسې دعا به کوې چې به راوځې داسې دعا به کوې، جومات ته چې ننوځې داسې دعا به کوې، د جومات نه چې وځې داسې، هغه معنا. دا نه معنا چې ټول ذکرونه علی العموم. بل طرف ته په عام هلته عمل کېږي چې په مقابل کې خاص نه موجود، دلته خو خاص صریحي موجود ده چې جنابت مانع ده، حیض په حال کې دا حیض مانع ده د قرات نه. نو کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکر علی کل احیانه، ته دغه عموم په مفهوم باندې عمل کوي، ولته په مقابل کې خاص موجود ده، خو د خاص مخصص دغه هم د پر بلل کېږي. او بعض علما دا یو صورت مستثنا کوي، ښځه د حائزه خدا دا معلمه استاذه نور الجنو ته سبق ښیي. اوس دغه هره میاشت کې د دې شپږ ورځې یا اووه ورځې عذر ده، دا شپږ اووه ورځې که قرآن کنکیو ته نه ورښول کېږي تعلیم خرابېږي. نو بیا به څه کوي؟ نو بیا به تعلیم کوي کلمتن کلمتن، آیات به پوره نه ویایي، آیات په پوره نه، لکه دا موږ تاسو چې په ټکي ورته ویایو،
په ټکي یوه کلمه به ورته ویي پوره آیات به نه وي د پوره آیات یا نیم آیات نه د آیات په صفت ویلو نه منع ده. اوس دلته بله مسله راغله، ښځه د مړۍ خوري د حیض په حال کې ده، مړۍ ته شروع په بسم الله کوی شي که نه؟ بسم الله خو هم یو آیت د قرآن عظیم شان. ښځه د حیض په حال کې دعا کوي ربنا آتنا فی دنیا ویلی شي که نه؟ دا خو هم یو آیت د قرآن عظیم شان نه. دغه شان جنوب، نو وی جنوب ده که ښځه ده د حیض په حال کې د قرآن عظیم شان آیاتونه د دعا په صفت ویلی شي، د تلاوت په صفت یې نشي ویلی. هلته خو حیثیت دعا شو، د دعا خو لکه د کلام و ناس د هغه نه خو نه ده منع. د استعانت او د تبرک حیثیت شو په بسم الله کې، د تلاوت په حیثیت نه، د تلاوت په حیثیت نشي ویلی. منع د تلاوت په حیثیت ده، چې تلاوت حیثیت نه جهت بدل شي. بیا د استعاذې دپاره د پناه غوښتلو د ډار نه په وخت کې بسم الله ویل، یا د خوراک او د چکاک په وخت کې بسم الله ویل، یا د دعا په وخت کې الفاظ د قرآن د دعا په شکل ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ګورئ آیات هم د دعا هم ده، د دعا په صفت ویلې پروا نه لري، هغه جایز.